ځینې خلک وایي غریب سړی زړه لوی لري خو پیسې نه لري، او شتمن یا پیسه‌دار چې د پیسې لري خو زړه نه لري. زما په نظر دا خبره سمه نه ده. غریب سړی د بایللو لپاره څه لري نه، او نه دی ورکولو لپاره څه لري. ځکه وایي چې ولاکه پیسې را سره وای ما به خلکو ته پور ورکوه، ما به قرضه ورکوله. خو همدغه شتمن سړی چې تاسو وایي چې زړه نه لري، دا په دې پوهېږي چې که زه دا پیسې چاته ورکمه بیرته به یې کله راکوي، او که ورکولو په ځای یې خپله په ګټه واچومه، په کاروبار یې واچومه، څومره ګټه راته کوي. بله خبره دا هم ده چې همدې پیسه‌دار کیدای سي یو وخت ډېرو خلکو ته پیسې ورکړي وي، خو کله چې بیرته غوښتي وي چا سمې نه وي ورکړي، نو اوس دې نتیجې ته رسېدلی وي چې یاره خلکو ته له پور ورکولو ښه دا ده چې ور یې نه کړي. او بل دا ده چې پیسه‌دار سړی لوی زړه لري په څه کې چې یو لوی کاروبار پیل کړي، یو خطر به په ځان مني، وایي به چې ځه دا کار پیلومه او ګټه کومه، که ونه سوه تاوان به سي.